د ظلم انتها وه او په ما وه واه واه د ظلم انتها وه او په ما وه نور واه 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 حد دې وکړو یار نه مړه هلکه دا خوله دې ولې بې څه کږه شوې ده خوله دې مړه دا دغلته خر ولاړو یار په دې خوله باندې یو دوه لتې ووالم یار خوله خدا خو ظلم کړی یار مړه دا هم زمانه نو خبر مام یو دوه لتې ورکړي ما ورته یې ولې زه ستا نه کم یم وی سکول ته لاړمه په جار لکه د مار واه یار لیوني کول سکول ته لاړمه په جار لکه د مار بیا مې چوټي واخیسته ومه بیمار لکه د مار واه واه یار بیا بس بیا نیم تللی السلام علیکم وعلیکم سلام یار دا کور مې په کرایه نیو یار خلک وایي دې کې مخکې خره اوسېده چا درته وویل چې خره پکې اوسېده والله یو کس لګیا نو دروغ یې درته ویلي دي کې مخکې مونږ اوسېدو هم تاسو یادولی که نه چې څه زه ووایم هغه زه نه کوم او چې څه ونه وایم نو هغه ولې وکړم مړه خیرات خوره داسې وایه چې کوم ځای خیرات وي نو زه خامخا ځم او چې کوم ځای خیرات وي زه لاړ نه شم نو رور لوام چې راوړه هلکه دا کوم موبایل دی سره ولې ظالمه دا هغه موبایل مې واخیستو که نه چې هغه اوبه پکې نه ځي دا هغه موبایل دی خلک چې اوبو کې کېږي او هغه اوبه چې پکې نه ځي واه خو دا به اوبو کې نه ږدي دې کې به اوبه ځي بدماش ځې مه ټوپی تا په سر کړې هر ټایم د سترګې سرې دا سره مې یو خبره کوله وایه یو کس دی چې وی وژنې دوه خو به ووژنمه پیسې وایه ریټ بس 10 لک روپۍ به راکړي ما نه 10 واله خو کس خطرناک دی ګورې 50 مخکې وژلي دي 50 یې وژلي دي ښځه بیا به ګپ ولګو زمانځه ټایم دی استغفرالله څوک شته نه چې ګپ ورسره ولګو بھائی کیا لے بھائی خیر ورک شه مړه نور کله به روزانه راخوش وي په سر به راله ناستې اوس بیخي پته نه لګي یار بس د وخت خبره یې ګوره اول به زه اوسګار وم اوس خو اوسګار نه یم که نه یار اوسګار نه ولې اوس څه کار کوي مړه څه درته ووایم یار بس اوس خوشی ګرځم په خیر ګناهګاره الله ګناه کړي مونږ ګزارم که یو ګناه یم را باندې ثابت کنوزه نو ولې دا غلاګانې نه کې نه دي هېڅ خو نه خبر نو خبر وکړه که نه لکه یو چیله را پټه کړم او هغه یاده کړم صدقه پرې وکړم نو ګناه او ثواب یو ځای شي بس برابر شي نو دې کې تاله ګټه څه ده بې نو بچې سلمون خو یې ما ده پاتې شي که نه